راپورونه وایي چې تاجکستان او ازبکستان به 50 چورلکې بیرته کابل ته وسپاري، خو دفاع وزارت له دې وړاندې دواړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی و چې د هرې چورلکې د یوې پرزې پوښتنه به ترې وکړي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ارام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د پخواني افغان هوایي ځواک چورلکې له ازبکستان څخه بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي. سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې د پخواني حکومت هغه چورلکې چې د جمهوریت د سقوط پر مهال ازبکستان ته لیږدول شوې وې په راتلونکو ورځو کې به بیرته کابل ته انتقال شي. سرچینو د دغو چورلکو شمېر 50 ښودلی دی. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو لا د وړاندې دواړو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداری ورکړی و چې دا د افغانستان شتمني ده او د هرې پرزې پوښتنه به یې وکړي. د 1400 کال په زمري میاشت کې د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته د پخواني حکومت د هوایي ځواک یو شمېر چورلکې ازبکستان او تاجکستان ته ولیږدول شوې. دغه چورلکې د پخواني افغان پوځ د پایلوټانو لخوا دغو هیوادونو ته لیږدول شوي وې.